Russland führt seinen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine unvermindert fort. روسیه لا اوس هم په هر ځای کې د اوکراین پر ضد خپل وحشیانه یرغل ته دوام ورکوي، ځکه نو د ټول نړۍ په هیوادونو په اروپا او په سیمه کې په دې باندې بحث کیږي چې څه باید وسی. زه غواړم دوه ټکي روښانه کړم. لومړی، موږ له خپلو شریکانو او متحدینو سره یو ځای تر برید لاندې اوکراین سره خپل ملاتړ زیاتوو. هغه څه چې د اوکراین زړور پوځ اوس ډیره اړتیا لري هغه ډیر مهمات او ډیرې وسلې دي، په ځانګړې توګه د هوایي دفاع لپاره. د همدې لپاره ما په تیرو څو اونیو کې د خپلو شریکانو سره په کلکه کار کړی دی. ډیره یې په دې پوهېدلي دي چې موږ یو متحد اوکراین ته ډیر ملاتړ ورکوو. که چیرې د جګړې ښکیل اړخ نه وي، موږ نه غواړو چې د اوکراین پر وړاندې د روسیې جګړه د ناټو او روسیې ترمنځ جګړه وي. موږ په دې اړه له خپلو ټولو متحدینو سره موافق یو. دا په دې معنی ده چې په جګړه کې آلمان هیڅ ګډون نه کوي. که په واضح توګه ووایم، زه به د آلمان د صدراعظم په توګه له خپل هیواد څخه اوکراین ته هیڅ عسکر ونه لېږم. دا هغه څه دي چې زموږ د هیواد خدمتګاران دي. زموږ هیواد پرې تکیه کولی سي او تاسې پرې تکیه کولی سي. Das gilt, darauf können sich unsere Soldatinnen und Soldaten verlassen. Und darauf können Sie sich verlassen.